ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ، یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوې ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره اوس عمل به په څه خلک کوي، قرائت به په اسم د رب څنګه شروع کوي؟ د دغه مجمل امر څه تشریح په هغه ځای کې بیا راغله چې د نوح علیه السلام د کشتۍ واقعه ذکر شوه، بسم الله مجریها و مرساها. چې کار شروع کوي نو دا معنی دا ټکي په سر کې وایي بسم الله. وروسته بیا سورت نمل نازل شو. په سورت نمل کې وانه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم ټول بسم الله راغله. وروسته بیا مستقل آیات به بسم الله چې هر سورت په نازلېدو په سر کې به بسم الله ورسره ویل کېده. نو اوس مستحق دغه آیات مبارکه د عمل په لحاظ دا بسم الله شریفه ده چې دا موږ تاسې د هر کار په سر کې ویایو بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک، دغه حکم مع تعمیل چې کېږي، عمل چې پکېږي، دا هلته چې ته چې قرائت شروع کوې نو اول مکمله بسم الله الرحمن الرحیم ورته ووایې. چې دا حکم تر دې ځای پورې راغی چې عمل په لحاظ بسم الله الرحمن الرحیم باندې آیات عمل کیږي، نو په بسم الله کې اوس خبره وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم دا جز د قرآن عظیم شان دا او کنه، جز د هر سورت دا کنه. نو په دې کې درې قول دي. حضرت سیدنا امام مالک رحمه الله وایي چې بسم الله جز د قرآن نه ده، بالکل د قرآن عظیم شان جز نه ده. او امام شافعي رحمه الله بیا وایي چې د هر سورت جز ده. بسم الله د قرآن خو څه کوي؟ د هر سورت جز ده. یو وایي چې بیخي د ټول قرآن عظیم شان جز نه ده، دا بل وایي چې نه د هر سورت جز ده. موږ د احنافو رایه دا ده متوسطه درمیانه چې د قرآن جز ده خو د سورت جز نه ده. دا یو آیات ده، یو آیات مستقل خو مکرر نازل شوی د فصل دپاره چې د یوه سورت او د بل سورت مابین کې تفریقه په وشي. نو د قرآن جز ده. تراویح چې کېږي نو سنت ختم د قرآن عظیم شان هلته پوره کېږي چې یو ځای کې به قاري بسم الله هم په زوره ویایي ورسره، چې عمل په ټول قرآن عظیم شان ورد او ختم کېدل د ټول قرآن عظیم شان راشي. او د هر سورت جز نه ده. د قرآن جز ده خو د هر سورت جز نه ده. دا اوله خبر. دومه خبر دا چې بیا بسم الله په لمانځه کې سړی ویایي که به یې نه ویایي. په دې کې بیا درې قوله دي. امام مالک چې ویایي چې ویل دي بسم الله مکروه دي ځکه جز د قرآن نه ده، نو په لمانځه کې چېرته ویایي. امام شافعي چې ویایي چې ویل دي بسم الله واجب دي ځکه سورت ویل چې واجب دي، نو هغه جز دی چې بسم الله د هغه ویل واجب دي. امام صاحب ویایي چې ویل دي بسم الله مستحب، نه مکروه نه واجب، بیا درمیانه خبره شوه چې ویل دي بسم الله دا مستحب. بل خبر دا چې بسم الله په لمانځه کې ویل کېږي په جهر به ویل کېږي که په خفیه. په دې کې بیا درې قوله دي. امام شافعي صاحب دغه وایي جهر به کوي په جهري لمانځه کې، په جهري لمانځه کې چې الحمدلله شریفه په زوره ویایې دا چې جز د سورت ده، نو دغه آیات هم په زوره ورسره ویایې، په زوره ویلې واجب دي. امام صاحب وایي چې نه اخفاء دا ویل د بسم الله په مستحب دي خو په سوکه طریقه سره، لکه نور ادعیه اعوذ بالله سبحانک اللهم دا چې ویل کېږي په سوکه باندې، ځکه جهر د قرآن عظیم شان د سورتو خواصو دا د سورت جز نه شو. او بعضې علما بیا پسې وایي چې اختیار ده بین الجهر والاخفاء، د تا خوښه ده په جهر کوې که اخفا کوې. اوس نو آخري ځای ته راغلو دا چې بسم الله الرحمن الرحیم کې اختلاف شو چې جز د سورت ده او که نه، لوی اختلاف په دغه خبره باندې ده. امام شافعي صاحب دغه وایي چې جز ده د سورت، د هر سورت، نو ویلم واجب شو، جهر هم په واجب شو. او د موږ د احنافو رایه دا ده چې جز د سورت نه ده نو ویل واجب نه دي، جهرم واجب نه ده. اوس دا چې دا بسم الله جز ده که نه، جز ده که نه، د دواړو فریقینو څه دلایل ویایو. احناف چې قائل دي په عدم جزئیت،
چې بسم الله سورت جز د سورت نه ده د هغو هم ډېر دلایل دي خو یو څو پکې ده. اول حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي چې ما په نبی کریم صلی الله علیه وسلم، صدیق اکبر، حضرت عمر، په دوم روایت کې حضرت عثمان هم ورسره ملګری، ما په نبی علیه السلام پسې، په صدیق اکبر پسې، په حضرت عمر پسې، په حضرت عثمان پسې، په ټولو پسې لمونځونه کړي دي، په ټولو پسې. خو څه وی وکانو یفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمین. دوی ټول وو چې شروع د لمانځه به په الحمد لله رب العالمین کوله، بسم الله په سر کې نه ویلې. یعنې څه معنی؟ جهر چې شروع کېږي قاري ته معلومات، سامع ته د ده د قرائت د جهر نه معلومیږي. دوی د الحمدلله باندې جهر شروع کو، نو معلومیږي چې بسم الله جز نه ده، کنې خو جز په بسم الله به شروع کوله. یو. دوم دلیل حضرت ابو سعید ابن معلا، حضرت پیغمبر علیه السلام په لمانځه جماعت کې ورو خدای قصه بل ځای کې راځي په نقل ولاړو، تاخیر یې وکړ. بیا چې راغی نبی علیه السلام ورته ولې وځنډېدې؟ وایي زه په لمانځه ولاړم، تا نه دي اورېدلي قرآن عظیم شان چې وایي استجیبوا لله ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بیا ورته زه به تا ته درښیم اعظم د سورت په قرآن عظیم شان کې، مخکې تر دې نه چې جومات نه نه وي وتلي. کله چې د جومات نه وځي نو حضرت ابو سعید ابن معلا ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خو راته وویلې چې زه به اعظم د سوره د قرآن عظیم شان مخکې تر وتلو د جومات تا ته درښیم. ته ورته ویلې ته لمونځ څنګه وایې؟ هغه ورته شروع کړه چې زه الحمدلله شریفه ورته تېره کړه چې په دغه طریقه یې وایم. نبي علیه الصلاة والسلام ورته دغه سورت هي 7 مثاني، دا 7 آیاته مکرر دي او دا قرآن عظیم شان ورته ویل شوی دی، دا لکه ټول قرآن داسې ده. بسم الله نه ورکړه، دا سورت مبارکه او دا چې 7 آیاته، که داسې وایي چې بسم الله جز شي نو د بسم الله نه بغیر الحمدلله شریف 7 آیاته ده، بیا به 8 آیاته ورته ویلې. بل حدیث مبارک د احناف دپاره دلیل هغه دا ده چې روایت کې راځي چې رب کریم وایي قسمت صلاة بیني و بین عبدي ولعبدي ما سأله. ما لمونځ د لمانځه نه دلته مراد سورت فاتحه ده، تقسیم کړی په مابین د ځان او د بنده کې، او بنده چې څه غواړي هغه ورکوم. اوس نو بیا تفسیر بیرته چې شروع کېږي فاذا قال الحمد لله رب العالمین، ګوره بسم الله نه ورسره ذکر کوي. د سورت فاتحې تفسیر چې شروع کېږي چې د ما او د بنده په مابین کې شریک ده، نو الله وایي حمدني عبدي، د ما حمد ادا کو بنده د ما، چې وی الرحمن الرحیم، الله تعالی وی اثنى علی عبدی، د ما ثنا ویلې بنده د ما. چې دا وی چې مالک یوم الدین، الله تعالی وی مجدنی عبدی، د ما لوی بیان کړه بنده د ما. د الله صفات شو، نیم د ما ده نیم د بنده. چې وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب کریم هذا بیني و بین عبدی ولعبدی ما سأله. یو طرف ته د الله د بندگی اقرار ده ایاک نعبدو، دوم طرف ته د خپل معاونت غوښتنه ده و ایاک نستعین، الله وی زه به د معاونت کوم. د دې نه بعد اهدنا الصراط المستقیم تر ولا ضالین پورې چې وی الله وی دا د ما د بنده حصه ده او دته به هغه څه ورکوم چې دی غواړي. هدایت غواړي په صراط مستقیم باندې. صراط مستقیم کومه ده؟ د څلورو نفر ډلو لیار ده. صراط الذین انعمت علیهم د یغه خلکو لیار بدل ده چې هغه څلور ډلې دي. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. انبیاء، صدیقین، شهداء، اولیاء. صراط المستقیم نه دا ځای بدل شو. خدای دې سیده لیاره وکړي، خو سیده لیاره کومه ده؟ په رجالو الله اوس موږ ته راپېژني د دغو څلورو ډلو لیار. په بل طرف ته پرهیز راکوي، هغه لیار راکړي چې غیر د لیار دی مغضوب علیهم نه چې یهود دي او د مبدلینو نه چې نصارا دي، د دغو نه مې وساتي. خلک دوه قسمه شو، یو قسم منعم علیهم شو چې د الله انعامات په هغو باندې، بل قسم مغضوب علیهم شو چې د الله د قهر او د غضب لایق دي. انسان به سوال کوي چې خدای د یغو خلکو په لیار مې روان کې چې هغه د تا انعامات په یغو باندې، د یغو نه مې وساتي چې د تا غضب د په یغو باندې.
هغه څلور ډلې انبیا صدیقین شهدا اولیاء. نو تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، تفسیر عزیزی شاه عبدالعزیز، تفسیر یعقوب چرخی امام یعقوب چرخی د دغه آیات نه د تصوف ثبوت کوي. اول د سورۃ فاتحه د دغه آیات نه چې الله موږ تعلیم المسأله د ماته سوال داسې کوه خدای د دغه څلورو خلکو په لار مې روان کړي. په څلورو کې انبیا صدیقین شهدا اولیاء د اولیاء په لار چې روانېږي معنا یې څه دی؟ وایي معنا اتباع د بیعت ده. یو سره په بیعت کوي نو چې دی څه درته وایي ته به په هغه لار روانېږي. دا د دغه آیات نه هم تفسیر عزیزي وایي چې ثبوت بیعت، هم تفسیر یعقوب چرخی وایي چې ثبوت بیعت، هم تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی په 10مه لطیفه کې هغه وایي چې دا د دغه ثبوت بیعت کیږي. دا آیات سورت حدیث مبارک میں معلومیږي چې بسم الله جز نه ده. بل روایت کې راځي حضرت عبدالله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ چې صحابي ده د زوی وی ما لمونځ کوو چې قرائت مې شروع کوو نو بسم الله مې په زوره وویلې. نه په دې شپې حضرت عبدالله ابن مغفل چې پلار ده د معنی دا بسم الله چې واورېده چې په زوره مې وویلې دستی غږ را باندې وکړه ای بونه یا مختصر ای زوی که دا خو بدعت ده. او د صحابو د هېڅ شي نه دومره بد نه راتلله که د بدعت نه. ځکه بدعت بنیاد د دین د ختموله ده. چې سنت رفع شو بدعت ویلی کېږي رفع سنت ده. چې سنت ختم شي د نبي په لار نقش قدم چې نه شي روان نو خو که عبادت کوي ګمراهي ده. نو بیا ورته څه وایي عبدالله ابن مغفل د خپل زوی ته بیا څه وایي ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان په ټولو څه لمونځونه کړي دي یوه هم بسم الله په زوره نه ویلې. دا هسې یو څو مې درته ذکر کړ نور ذاتي خپله درګوره یې لږ درته ویلو چې ملګرتیا خو به سره کوو که نه. او هغه څوک چې قائلین د جزئیت دي چې امام شافعي صاحب ده هغه چې وایي چې بسم الله جز د صورت ده دیغه چې څومره دلایل دي مخدوش دي جرح کې موجوده ده تر ټولو نه هغه یو دلیل چې لږ څه قوي ده هغه دا ده. نعیم مجبر د حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو شاګرد وایي چې موږ ته حضرت ابو هريره رضی الله عنه امامت وکړو. په امامت کې فقرأ بسم الله الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن بسم الله ویلې بیا ام القرآن ویلې بیا چې ولضالین ویلې امین ویلې د جماعت خلکو ټولو امین ویلې د جماعت کې اذانګه پورته شوه چې لمونځ خلاص شو لمانځه په اخر کې ویلې انی لا اشبهکم بصلات رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تر تاسو ټولو نه ډېر مشابه یم په لمانځه د پیغمبر علیه السلام څه معنی ایمان زده کړئ نقشه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لمانځه په دغه کیفیت باندې وه. درته هغه درغله چې بسم الله وویلې د دې دغه یو دلیل څه نه څه د ګزارې ده خو په هغه کې اوس موږ جواب کوو. اول جواب دا ده چې دا روایت ته ځکه اعتبار نشته چې د ابو هريره رضی الله عنه 800 شاګردان دي. په 800 شاګردانو کې ما سوا د نعیم مجمر نه بل یوه شاګرد هم دا خبر نه ده نقل کړې. او کله داسې وي چې یوه خبره وي د پټو مجلسو یو په خبر وي بل نه. دا خو عموم د بلوا د امامت کې په لمانځه کې ټول خلک چې ولاړ دي بیا داسې کېدی شي چې یوه تر اورېدلې دا نور دې نه اورېدلې. عموم هم د بلوا ده خبر هم د مظهر عامه ده. دا خپل اصول د کتابو چې خبر واحد چې محتج به ګرځي حجت په نیول کېږي دا هلته چې دا باندې تفرد یو چا په داسې واقعه کې نه کړی چې هغه عموم د بلوا وي. که واقعه کې عموم د بلوا وي او راوي کې یو متفرد وي بیا په هغه باندې عمل نه کېږي ځکه دا حمل کېږي د ده په خطا باندې. نو یو جواب ده. دوم جواب ده چې د دغه حدیث مبارک نه مدعا د تشریحي نه ثابتېږي. ولې دلته خو صرف دا ویلي فقرأ بسم الله الرحمن الرحیم ثم ګوره دا ثم خو هم دا دلالت کوي چې دوه شی دي. ثم قرأ بأم القرآن خو قرأ بسم الله الرحمن الرحیم داسې خو ونه ویلي چې جهر بسم الله الرحمن الرحیم. موږ هم بسم الله ویایو په سر د لمانځه کې که نه ویایو خو دغه حدیث کې خو دا راغله چې بسم الله یې وویلې بیا الحمدلله وویلې
جهل خو نه ثابتېږي. او که ته وې چې نو بسم الله بیا ده څنګه اورېده، نو موږ یې کله په خفیه لمانځه کې هم داسې کېږي چې یو نیم آیات کله امام په زوره وي چې یو څوک یې تر واوري وي خفیه، خو کله یې په زوره وي. نو بسم الله هم عام اوقاتو کې خفیه ویل کېږي، خو د یوه ورځ د ابو هریره په زوره ویلي. د جزئیات دلیل خو نه ده، خو تنبیه به په دې چې نه د الحمدلله نه مخکې بسم الله ویلی کېږي. نو ځکه موږ وایو چې بسم الله جز دی، هر صورت لپاره نه ده. د احنافو دلایل ډېر د جزئیات، د شوافیو دپاره دا یو دلیل، په هغه یو دلیل کې هم دا خبره ده چې یا خو راوي یو ده او عموم د بلوا ده. په 800 شاګردانو کې صرف دغه یو دا خبره نقل کړې ده، بل هېچا نه ده نقل کړې. او بل دوم دا دی چې دا مدعا نه ثابتېږي، دلته خو صرف ویل د بسم الله ثابت دی. جزئیات بسم الله خو هلته و چې که الحمدلله هم په جهل، بسم الله هم په جهل. تلفظ به بسم الله ویل د بسم الله خو موږ هم کوو. دا 5 آیاتونه نازل شو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم یرجف فؤاده. بیا د غار حرای مبارک نه رجوع وکړه پیغمبر علیه السلام خپل کور ته سره له دغه 5 آیاتو، بها معها، دغه 5 آیاتونه د ځانه سره راوړه، خو په داسې حال کې راغی خپل کور ته. یرجف فؤاده یرجف بوادره، 2 قسمه نسخې راغلي دي. زړه یې رېږدېدو او دغه د مټ دوم بوادر چې شي، دغه د ولي او د سر په مابین کې د غړۍ دغه ځکه دغه یې رېږدېدې. اوس اول د دغه دوه په منځ کې تطبیق د زړه د رېږدېدن خبره ده که د غړۍ. چا ویلي دي چې دواړه الفاظ مترادفه دي، خو ترادف خو د مفهوم په لحاظ نشته. بوادر د غړۍ غوښې ته ویلی کېږي او قلب زړه ته ویلی کېږي. نو چا یې تطبیق دا کړی چې یعنې د مصداق په لحاظ باندې سره یو دي، نه د داسې په لحاظ چې ترادف مفهومي لري. څه معنی؟ چې په چا باندې ډار غلبه وکړي، زړه چې په رېږدېدن شي نو ظاهر بدن ته هم اثر راځي، دا همدې کې مرېږدي. که موږ تاسې په حیواناتو کې لیدلي وي چې دا د قربانیو په وختو کې دا خلک غویان راباسي علالي یې، چې دا یو علال کې بل چې راکش کړي، دا همدې کې داسې داسې رېږدي. او د موږ تاسې د سړیو بیا دا پښې ډېرې ښکاره کېږي. دا د تکړهتوب په وخت کې، د تکړهتوب په وخت کې اصل رېږدي زړه، خو هلته پښې ورسره داسې کېږي. نو اثر په ظاهر بدن باندې پرېوځي که نه پرېوځي. نو تطبیق په دغه کیفیت باندې چې لکه زړه چې رېږدېدو، نو ورسره هغه ظاهر بدن باندې اثر پرېوت، هغه هم رېږدېدو. دویمه خبره، دا زړه رېږدېدو ولې راغی؟ زړه یې رېږدېدو کور ته چې ام المؤمنین ته راغی. د ام المؤمنین خبر به ذاتي بیا سبا ته په خیر کوو. زړه یې رېږدېدو ولې؟ وایي دا د بشري فطري تقاضاو په بنیاد. پرون سبق کې موږ تاسې ویلې حضرت پیغمبر علیه السلام په غار حرا کې ګوښی جوار کوي، یوه میاشت خلوت کوي، په ګوښې ځای کې ناڅاپه سړی ورته درېږي. دا سړي ته فطري پیدا کېږي که نه؟ او بیا هغه ناشنا سړی دته د ذمهوارۍ خبر کوي، دی عذر کوي او هغه یې 3 وارې په نهایت سخت کلکولو سره کلکوي. د یغه نه بشر هغه طالب بشري وجود جسمي بشري متاثر کېږي که نه متاثر کېږي؟ نو یو طرف ته ناڅاپه ملاقات او بل طرف ته د غټې ذمهوارۍ سپارنه، بل طرف ته په هغې کې مکرر کلکونه، د ده هغه بشر طاقت په بنیاد، بشري فطرت په بنیاد باندې، د انساني فطرت په بنیاد باندې وجود متاثره شو. چې متاثره شو اثر یې تر کوره پورې چې را روانو، هغه غټې ذمهوارۍ مسؤلیت ور د خیاله ده چې زه به لکه سبا سبق کې به بیا انشاءالله ذکر کوو چې زه به دا ذمهواري اوس څنګه پوره کوم. د ټولې دنیا مقابلې اعلان ده. 600 کاله نبي نه ده راغلی، زمانه د وحشت ده، د جهل او د تیارو ده،
او یو سړي ته اوس د ټولو د هدایت ذمهواري ور پر غاړه کېږي چې ته به اوس دغه ټولو ته دین مقدس د اسلام رسوې. نو دا د زړه رېږدېدن د دغه وجې نه وه او دا ډار د نبوت سره منافي نه ده. انسان ده، دا خو انساني صفت ده، دا انساني صفت ده چې په ناڅاپه لیدلو باندې، په ناڅاپه غږ کولو باندې انسان متاثره کېږي، په کلکولو دباولو باندې د انسان وجود متاثره کېږي. نو راغی د دغو آیتو سره او زړه مبارک رېږدېدو، یا یې اثر دومره ډېر و چې دا برسېره، دا د غړیو غوښې، دا وجود مبارک